دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بوش بازار دی. او عرب صاحب که دا ورته ووایي چې دې ته ولې بوش بازار وایي؟正在加速。موټرسایکل دی که بایسکل دی؟ دا بایسکل موټرسایکل دواړه. دواړه دی. دا چلانیږي نه؟ دا اوس چارج کېږي ښه. دا بیا ترکي میزونه دي. ترکي میزونه دا چې دی مستعمل راځي. دا سامانونه تاسو کوم ځای څخه راوړئ؟ دا کوریا نه راځي او ویش نه هم راځي، کوریا نه هم راځي، کندهار ویش. مخکې چې و د میدان نه بهر سره وتل تختې او چوکیګان یو شی بل شی موږ به اخیستل او دلته به هم خرڅول. سلامونه، ستړي مه شئ. پامیر هندارې قدرمند لیدونکو جوړ په خیر. زه سراج الدین پژواک یم. دا د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار بوش بازار دی. راځئ تاسو ته په بوش بازار کې یوه ځانګړې خپرونه لرم. دغه بازار تقریبا 18 یا 19 کاله پخوا جوړ شوی دی او همدارنګه دې ځای یو ځانګړی نوم، شهرت او همدارنګه یو ګرم مارکیټ لره. دلته اوس راغلي یو، ګورو چې هغه پخوانی خوند شته نشته دی. همدارنګه په دغه بازار کې څه خرڅېږي او څه تاسو لاس ته راوړلی شئ. نو د ملګرو په قول سره چې دلته اکثره اجناس ارزانه خرڅېږي. نو راځئ راسره اوسېږئ، ګورو چې رښتیا هم دلته اجناس ارزانه دي که قیمته دي. راسره اوسېږئ. د کیمرې برخه کې زلمی زهیل صاحب دی او زه سراج الدین پژواک یم. دا پامیر هنداره یوټیوب چینل دی. راځئ ښایسته خپرونو لپاره پامیر هنداره یوټیوب چینل هر وخت دپاره تعقیب کړئ. راځئ کتونکو د ښکلې خپرونه تر پایه پورې تعقیب کړئ. بیا هم لیدونکو ستړي مه شئ. که تاسو په ښار کې یو چوکۍ اخلئ یا په اصطلاح یو میز اخلئ، که هر څه اخلئ، نو د ښار نه په دغه ځای کې چې دا ځای د بوش بازار په نامه سره یادېږي، دې ځای یو ځانګړی خپل هغه شهرت او دوران تېر کړ. اوس هم دلته زیات دوکانونه شته دی، خلک ځي راځي. نو د بازار نه په کم قیمت سره او په اصطلاح په ښه کیفیت سره اجناس تاسو دلته موندلی شي. نو ما هم دا زړه وکړ چې راغلم تاسو دغه مختلف اجناس شایونه وښیم او همدارنګه دې قیمتونو باندې به هم ورسره خبرې وکړو. ورور سره ولاړ دی. سلامونه، ستړی مه شئ، جوړ په خیر. ښه جوړ سي ته خلک راځي. مننه. لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله. نوم مې بلال دی او د ننګرهار ولایت اوسېدونکی یم، د کامې ولسوالۍ. بلال جانه، دا دوکان دې څومره وخت کې جوړ کړی دی؟ یاره دې به یو 10 کاله به کېږي. 10 کاله، ماشاءالله. دې ځای مطلب ځانګړی وخت تېر کړو، شهرت تېر کړو، څنګه؟ بس د میدان سره دې دغه شهرت ډېر و. بس اوس میدان دغه ختم شو، اوس د ویش نه راځي. مخکې به چې کوم مالونه و همدې میدان نه بروتل. مخکې میدان نه، اوس د ویش نه راځي. دا چې کوم زوړ مال و هغه چې کوم ایکسپایر شو تاسو به ترې اخیسته او موږ به ترې اخیسته او بازار کې به په ښه قیمت سره خرڅېده. بالکل که نه؟ اوس هم هغه پخوا په رقم باندې قیمتونه ارزانه دي که ګران شوي دي؟ نه، ارزانه دي، هماسې ارزانه دي. بالکل ارزانه دي. بازار نه نیم په نیمه فرق کوي. یعنې ستاسو دغه بازار او دا دوکانونه په دې خاطر باندې ښه دي چې د غریبو خلکو هم ورته وسه کېږي. بالکل. لیدونکو خبرې به هم ورسره کوو، خو دغه ځینې اجناس تاسو دلته ګورئ چې ښودل شوي دي، د دې قیمتونو په اړه ورته پوښتنې وکړو. اول په دې موټرسایکل ته راشو. دا موټرسایکل څومره قیمت لري؟ دا 12.5 موټرسایکل دی که بایسکل دی؟ دا بایسکل موټرسایکل دواړه دی. دا چلانیږي نه؟ دا اوس چارج کېږي ښه. دې چلول کېږي که نه؟ پیډل دی. صحیح شو. او دا شی دی؟ دې نه موبایل چارج موبایل. او چې په دې باندې مطلب سینټر راغلی او دا سویچ دی که نه؟ صحیح شو. دا مطلب چارج کېږي. دې قیمت څومره دی؟ 12,000. او چې جوړامت پکې وي ورکه ښه ارزانه وي. او دا سویچونه په سوي دي چوکۍ؟ دا دانګي حساب دی. دا رب شو. دا ټول کونړی لګی دی. دا 12.5 صحیح ده. لږ به مخکې راشو لیدونکو. دلته چې دا ګوره دا هم چوکۍ دي که نه؟ او کوچونه ده البته. د دې قیمت څومره ده انډیواله؟ دا مې پاکستاني شوی لرګی دی. 15 نفري سیټ دی 2.5 زره. د ګزاره پکې کوه سیده؟
او دا لیدونکو تاسو ښکارېږي تر هغه سره پورې دا د میټینګ دپاره میز دی 15 متره میز دی او چوکۍ هم ورسره دي که نه چوکۍ هم دې سره دي که نه چوکۍ بیلې دي میز بیل ښه نو دا تقریبا 15 متره ډېر غټ میز دی ماشاءالله او د میټینګ دپاره تاسو په کار راشئ د دې قیمت څومره دی دا 16000 چې که تاسو به د خپرونې درکه راشئ نو بیا به تاسو ته 15000 وشي که نه ان شاء الله لږ به مخکې نور لاړ شو نو پکې شته که نشته دی ښه نور چې د سره دي دا خو چې دی بخاري دي که نه بخاري دي اوتو دي اوتو دي زه دې وخت خو اوس نه دی ځه مخکې ځه لیدونکو راځئ یو بل دوکان ته هم ورځو هلته هم خپرونه کوو چې په هغې ځای کې څه شته دا چې ورو دا توانپرې میز دی دا هم میز دی که نه او دا هم دفتري میز دی دفتري میز دی 2 متره میز دی 2 متره د دې قیمت څومره دی دا 1.5 نو اوس وخت کې تاسو مال د کوم ځای نه راوړئ ویش بازار نه راوړئ او دا سیټونه په څو دي دا 600 روپۍ او ورپسې 6000 روپۍ 15,000 صحیح ښه لیدونکو دا ورور سره د دوکان د په دې ساحه کې هغه اجناس چې تقریبا په نورو ځایونو کې ډېر ګران خرڅېږي دلته یو څه ناڅه ارزانه په دې چې دلته مستعمل مال راځي ډېره مننه کور ودان لیدونکو بیا هم ښه راغلاست بوش بازار کې او دلته وړوکي او غټ دوکانونه شته مشر هم راسره ولاړ دی خبرې اترې به ورسره وکړو ګپ شپ به ورسره ولګوو په څنګ کې دا چې د ده سره په دوکان کې څه دی د قیمتونو په اړه به هم تنه تپوس وکړو مشره ستړی مشي ښه راغلاست په خپرونه کې خاص دی خیرت دی خلک تاسو خاص دی بخیر راغلي یاستئ ډېره مننه لیدونکو ته یې ښکلی نوم واخله زما نوم طالب ګل عرب دی او د دې میدان مخکې بس دغه فرنیچر او چوکیګانې المارۍ کوچونه ډبل بیټ همدغه شیزونه موږ خرڅوو عرب صاحب د دوکاندارۍ څومره وخت کېږي یاره دې ساحه کې چې دی د میدان مخکې زموږ 17 کاله کېږي زه دوکانداري کوم ماشاءالله او ډېر وخت نه مخکې چې د میدان نه بهر سره راوتل تختې او چوکیګان یو شی بل شی موږ به اخیستل او دلته به هم خرڅول خو اوس هغه شیزونه نشته دی هغې وخت کې هم ساعت تېر او هغې وخت کې ښه دوکانداري خو بس موږ دلته خپله مال به اخیستل بیا به خلکو باندې به هم خرڅ کړه اونده به هم خرڅ کړي او چې شی پکې پاتې کېده لږ به بل چا باندې به هم خرڅ کړه هغې به بیا بازار ته به وړه هغې به خرڅول و چې دی دا ډبل بیټې جوړو کم مصرف چې پې راځي موږ چې دا خرڅوو بېرته هغه خپلې پیسې نه پوره کوي او دونه بازار خراب دی یو د بازار جنس چې دی هغه بازار کې یو شی جوړ کړي که نه نازک یې د هغې وروره دا بیا موږ دلته لږ ښه شی جوړو نو دې د خاطره بس لږ مصرف زیات راځي مصرف زیات راشي بیا یو سړي ته چې موږ یو شی 10,000 وایو نو دا وایي چې بازار کې ولا 5,000 دی او هغه جنس ته نه ګوري بیا چې هغه کوم شی دی کې استعمال شوی نو په دې باندې د دې بازار ډېر خراب دی بالکل د هر شی او د هر ځای یو خپل ځانګړی دوران دې ځای هم ډېر ښه دوران تېر کړ دلته به ډېر زیات خلک راتلل مشتریان یې زیات ول او عرب صاحب که دا ورته وایي چې دې ته ولې بوش بازار وایي دا خو دلته دا میدان دی د میدان کې به امریکایانو هغې وخت کې چې دی دا مالونه وتل خو هر سړی به ویل چې راځه دا بوش بازار دی څوک ورته کونه پروشي وي او ډېر خلک دي چې د دې ځای نه خبر هم نه چې دلته دغه شیزونه خرڅېږي ډېر خلک دي اوس بعضې موږ دلته راشو وایو موږ خو دې نه خبر نه وي دې د خاطر دا یو سیټ ته دی بازار دونه د خلکو توجه دی خوا نشته دی د خاطره دا لږ دغه پاتې دی که نه دا اوس دغه دومره دوکان چې په بازار کې نو د هغې به ډېر سودا کېږي زموږ دغه ډېر وخت کېږي چې زموږ سوداګانې نشته ډېر خراب دی بازار مخکې به لاړ شو تاسو ته څه دي لیدونکو ته یې واضحه وښیه قیمتونو په اړه هم ورته خبرې وکړه دغه کوچونه دي دا و چې په بازار کې د دې پوښتنه کوي دا 13,000 17,000 نه دا کم نه ورکوي تر 20,000 22,000 پورې خرڅېږي خو دلته چې دی دې ځای کې دلته زموږ کرایه کم دی مصرف کم دغه راځي
نو موږ چې دی یو 500 روپۍ چې پاتې کېږي موږ خپل دا سودا خرڅو دا و دلته موږ چې دی 13,000 تر آخري 14,000 پورې موږ ورکوو شاهین سیټ دی ته وایي او نور دلته شته 10,000 پورې هم شته سیټونه دا بیا ترکي میزونه دي دا ترکي میزونه دا چې دی مستعمل راځي ښه او دا مستعمل میزونه دي کوم ځای نه راځي دا دا خو بس دغه دفترونو کې استعمال شوي نه ویش والا نه دي دا دفترونو کې استعمال شوي دي هغه بیا موږ اخلو ډېر زیات که نه 10 دانې 20 دانې هغه موږ الو بیا دلته موږ دغه کوو خرڅوو او دا بیا نوي دي دغه دا چې دي دا نوي د دې قیمتونه څنګه د دې قیمت چې ده دا 1 متر شپېته دی دا په 15,000 روپۍ دی 15,000 4,500 ترکي دي او دغه ترکي دي او دا چې دی دا بیا وطني دي دا موږ خپله جوړو دلته دا خپله جوړ کړی دا تاسو خپل هم جوړ کړی دا بیا 1 میز دی د دې قیمت بیا زیات چې دی 1 متر 80 دی د دې قیمت بیا د دې قیمت نه دونه قیمت هم نه دی د دې 6,000 روپۍ ریټ دی 1 متر 80 ډېر ښایسته میز دی خو چې دغه دې کې بیا 200 موږ ته نه پاتې کېږي خو موږ مجبور یو داسې وخت راشي چې هغه خپل د پیسو د خاطر هم خرڅ کړو خپل دوکاندارۍ د خاطر اثر خرید هم خرڅو بیا نو بازارونه ډېر خراب دي اوس خو د ودونو موسم تقریبا تر یو حده پورې دی دا ډبل بیټونه خرڅېږي که نه خرڅېږي ډبل بیټ دې وخت کې خو نه خرڅېږي دغه یو میاشت نور هم شته بازار یې نشته بیا دې نه وروسته بیا خرڅېږي او چې دا هوا لږ رماته شي هوا چې لږ ښه شي اوس خو ګرمي ده بیخي مړه دې خوا بیخي څوک راځي نه سودا ته بیخي نه راځي لږ مخکې به مو لاړ شو دغه بیا المارۍ دي دا المارۍ دي دا المارۍ دي دغه المارۍ دي دا بس فول سیز دي 2 متره په 2.40 کې دا خو موږ چې دی دلته 8,500 9,000 وي 8,000 پورې ورکوو او ښه شی دی ښه بېکاره شی نه جوړو او دا ډبل بیټ قیمت څومره ډبل بیټ راځئ دې خوا مخکې به لاړ شو دلته به دا وګورو لیدونکو زمونږ د خپرونې هدف هم دا ده چې دغه بازار تاسو ته وګورئ چا چې نه کتلی دغه ډبل بیټ دي دې ته ډبل بازو والا وایي ښه او وایي دا خو داسې بند بازو والا دې ته وایي دغه چې دي بند بازو دې ته وایي ښه د دې بیا 3,000 څه پوره سیټ بکسي لري دا سینګار میز دی دا 13,000 روپۍ دی د دې ریټ سینګار میز سره سینګار میز دا 2 سیټ بکسي دي ورسره دا د دې ریټ 13,000 دی ښه شی هغه بېکاره شی نه دی بیا ده دغه هغه هم دي هغه بیا هغې کې هغه ارزانه دي هغه بیا 6,000 دی هغې ته بازودار وایي بازودار او که د خپرونې درک نه څوک راشي به ګزاره ورسره کوئ بالکل ولې به ګزاره نه کوو ډېر زیات به د خلکو موږ همدې خلکو ته ناست دلته ګزاره به ټول مشتریانو سره موږ کوو ډېره مننه خوشحاله اوسئ کور ودان چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړ لیدونکو دا زموږ خپرونه چې دا معلوماتي خپرونه ده تاسو ته معلومات پکې وړاندې کړه لیدونکو ته کوم پیغام لري بس دغه پیغام هم دی لیدونکو ته چې دلته راشي او زموږ خوا ته موږ به د هغې سره ډېر خاطر به هم کوو او ګزاره به ورسره کوو او همدغې خلکو دپاره موږ ناست چې د هغې خاطر وکړو او موږ به خپل سودا پرې خرڅ کړو صحیح مننه لیدونکو دغه بازار پخوانی بازار دی خو اوس وخت کې د خلکو توجه ورته کمه شوې ده نو که تاسو د کورو مطابق یا دفترونو مطابق اجناس په کار وي نو دلته راشئ انشاءالله په ښه کیفیت او په ارزانه قیمت سره ملاوېدلی شي ډېره مننه چې موږ د خپل قیمتي وخت راکړ کور ودان خو بیا هم ستړي مه شئ جوړ په خیر الله دې وکړي روغه جوړ اوسېږئ بوش بازار کې تاسو دغه د سپورټ د برخې غټ دکان ګورئ چې په دې کې هر قسمه د سپورټ سامانونه شته دی او د ورور سره به خبرې وکړو چې کاروبار یې څنګه دی همدارنګه کوم وسایل ورسره شته دی سلامونه ستړي مه شئ جوړ په خیر الله دې خوشحاله لاره مننه ورره ډېره مننه لیدونکو ته د خپل نوم واخله شریعت کشمنډی شریعت کشموند دا کوم ځای نوم دی او زمونږ ځای دی کشموند کې لغمان ولایت ولسوالۍ قرغۍ کلی کشموند او نوم د څه شریعت کشمنډی ماشاءالله شریعت کشمنډی که نه ډېر ښکلی نوم دی شریعت او کشمنډی هم د یو ځای نوم دی
خوشاله اوسئ. کشمونډي صاحب څنګه یې؟ الحمدلله خوشاله اوسې مننه. نو کاروبار څنګه دی ورور مې؟ الحمدلله الله نه کاروبار شکر راضي گزار الحمدلله الحمدلله. څومره وخت راهیسې دکانداري کوئ؟ یاره 18 کاله به کېږي. 18 کاله ماشاءالله. 18 کاله به مطلب ګیرې پکې رسمي نه هو والله 18 کاله کېږي همدلته دکانداري کوو. دکانداري خوند شته که نه؟ او الحمدلله ښه دی. مخکې څنګه اوس څنګه ده؟ مخکې و ښه و اوس ښه دی اوس هم ښه دی. الله نه شکر شکر کول پکار. شکر کول بالکل دا مهمه خبره ده چې موږ تاسو په هر حالات کې بغیر د کفر څخه باید شکر وباسو. ځکه دا ځینې وخت انسان جګوالی ټیټوالی د یو امتحان وي. ښه کوم اجناس سره دی ورور مې؟ ورا ورده سایکل شته، ماشینونه شته، دمبل شته، خټې حرکت شته او غړ ماشین شته، وړوکي ماشینونه شته، هر شی ویلچرې، چوکیګانې او یخچالونه او هر شی شته. دا سامانونه تاسو کوم ځای څخه راوړئ؟ دا کوریا نه راځي او ویش نام راځي، کوریا نام راځي، کندهار ویش بارډر. تاسو مستقیما د کوم ځای څخه دا موږ مستقیما اوس هغه نه راوړو کندهار ویش نه. ویش نه او مخکې د لارې چې خوشي وو کوریا نه راتله، اوس لارې بندي ویش بارډر نه راوړو. د ویش په بارډر کې خو اوس ګران نه تمامېږي. ولا دی ښه دی مخکې نه اوس کوریا نه چې راتله هغه ښه و، هغه ښه تمامېده. اوس دلته یو داسې 2-3 زره روپۍ فرق کړی دی. اوس دغه یو ماشین دی که نه؟ د دې قیمت به څومره؟ د دې قیمت 15000 روپۍ دی. 15000 روپۍ دی. یو ماشین او تیار چک هر شی پال. ښه د دې قیمت څومره و؟ د دې قیمت 15000 روپۍ دی افغانۍ. او چې ګزاره ورسره وکړي گزاره اخري 14 درنه بیا کم نه کېږي. او جوړ تیار هر شی مطلب څوک چې زموږ د خپرونې درک نه راځي تخفیف به ورسره. ولې نه ښه خبره ده. لیدونکو زه هم لږ منډه وهم سوی ده. اواز هم ګرمي ده چې راځه خو خلک زه به منډه وهم که نه خطا نه شم. نه ان شاء الله زه ما خو کله په دې منډه هم نه ده وهلې. بسم الله الرحمن الرحیم. یا الله خیر. دې باندې تیزیږي، په دې تیزي په دې تیزیږي او په دې هم تیزیږي او په دې باندې جګي چړای کېږي. په دې باندې ته سپیډ لږ زیات کړه. او زه 正在加速，正在加速 چنګ。چنګ چنګ چنګ. بسم الله. یو څومره سپیډ یو سره شپېته سپیډ وخی ښه. یو سل شپېته پورې سپیډ.正在加速。دې باندې جګي ټیټيږي انلاین کېږي. لیدونکو ورزش چې دی صحت د پاډر ښه دی. تمرین وکړئ او که د ورزش مطابق سامانات هم پکار وي بوج بازار ته راشئ. ډېره مننه ورور مې خوشحاله اوسئ. کور ودان دغه بلې برخې ته هم ورځو هلته هم ځینې شیان ګورو سره پاتې شئ. بیا هم ستړي مه شئ لیدونکو جوړ په خیر. تمرین یا ورزش د صحت ضامن دی. زه خپله هم زیات ورزش کوم خو اوس رانه لږ پاتې شوی دی ځکه چې مصروفیتونه زیات دي. نو دغه بایسیکل چې دی موږ تاسو خو منډه وهو خو کله چې په کلب کې د منډې ځای خو بیا کم وي او هلته خو دونه پراخه ساحه نه وي نو مجبور ته بایسیکل وچلی د دغه ځای د قوي کولو په خاطر باندې. نو لیدونکو دې ځای ته راغلي یو دلته قسمه قسمه د ورزش سامان آلات شته او دې ځای کې په مناسب قیمت ترلاسه کېږي. دلته یو موټر مخکې ځای کې ایښی و. ما ملګري نه پوښتنه کوم دې قیمت څومره دی؟ 3000 افغانۍ او هغه په ښار کې قیمت لري تقریبا ښار قیمت لري تقریبا 10-12 روپۍ قیمت لري. نو دلته مناسب اجناس شته دی ویخلئ. نو د ورزش دپاره چې کوم اجناس شته ټول دلته موجود دي انشاءالله. ورزشکاران ورونه که پکار وي دا ماشینونه را دي شي. نو زه هم داسې بایسکل تیز وچلم. بسم الله الرحمن الرحیم چې ما د پخو سپیډ څومره دی. دوکان بل اړخ ته راغلو نو دلته چې کوم اجناس دي په تړاو به هم خبرې ورسره وکړو. د یخچالونو په اړه باندې که لیدونکو ته معلومات ورکړي. دا یخ پکې اچول کېږي بوتلو دپاره دی. دا خراب دی. دې ته ډانچه وایو. دې کې به بوتلې یخ پکې اچول یخ پکې اچول کېږي. قیمت یې څومره دی؟ د دې 2500 روپۍ قیمت دی. 2500 او د دې 2000 روپۍ قیمت دی. 2000 وړوکي او غټ ښه او خراب شته. ښه او خراب شته. او ماشومان مطابق هغه هم درسره شته که نه؟ ویلچیر هم درسره شته؟ او ویلچر هم شته. دا ماشومانو دغه شی دی او دې کې غټ هم شته وړوکي هم شته. دا چې څوک اخري په څو ورکوئ؟ دا اخري 1000 روپۍ دانه. 1000 روپۍ. دا 1000 روپۍ. بس که څوک دا ویلچر دی. دا بینو دپاره دی. دا ښه دی. دلته هم دیوال ته هم د ارزانه هم شته ګرانه هم شته. زه هم که د قیمتونو په اړه خبرې په دې خاطر وکړو چې که څوک اخري نو تر واضح به قیمت معلوم وي. د دې 3500 المونیم دی. دې کې بیا ارزانه شته 2500 روپۍ دی. دا 3500 روپۍ دی. 3500 او المونیم دی شته او بریکونه ور شی لري. او دا دې موټر قیمت څومره دی د ماشومان دپاره؟ دا 3000 روپۍ دی. 3000 دا چارج کېږي که نه؟ او چارج کېږي. اوس خو نه چالانېږي که چارج پکې نشته؟ نه چارج نشته پکې.
3,500 افغانۍ دی قیمت دی. 3,000 اخري 3,000 روپۍ. مننه. دا چوکیګانې دي. صحیح ده. دا اپریشن دي دا لړزه دي. راځه دا وایبریشن دی پاره دی که نه چې چا چې مطلب چربي زیاته وي که نه هغه د خوځېدو په خاطر باندې لکه داسې خوځېږي دا لړزه دي. لړزې په خاطر باندې. د دې قیمتونه څومره دي؟ د دې قیمتونه 9,000 روپۍ دي. د دې 5,000 روپۍ دي. ښه ډېره مننه. راځه دلته ودرېږه. کور ودان چې ماته د خپل وخت راکړه په دې سره ګرمۍ کې راسره وګرځېدې او لیدونکو ته د بېلابېل اجناس وښودل. لیدونکو ته په وروستیو کوم پیغام وړاندې کړئ مهرباني؟ زما پیغام دا دی ټول تعلیم وکړي او ډېره مننه. کور ودان بس دا غټه خبره ده. تعلیم ټکی دا یو مهم خبره ده ځکه چې هېواد ودانېږي په تعلیم سره ودانېږي. کور ودان چې موږ د خپل قیمتي د پامیر هندارې خوږو درنو لیدونکو دا بوش بازار تاسو ګورئ. دې بوش بازار ولې وي په خپرونه کې پوښتنه ځواب شو. همدارنګه دې ځای یو خپله ځانګړی دوران تېر کړ خو اوس یې خوند نشته. دکانداران ورونه وایي چې دلته اوس څوک زیات نه راځي. دلته راشئ نو چې هر څه مو په کار وي انشاءالله په مناسب قیمت سره اخیستلی شي. دا ځای لږ څنګ ته دی خو په دې خاطر باندې چې کلک معیاري اجناس او ګزاره حال تاسو د وس مطابق څه مو په کار وي دلته راشئ. نو اورېدونکو په دغه ځای کې تاسو ته خپرونه ریکارډ کړه. د بېلابېل دکاندارانو سره خبرې وکړئ. دغه ځای فلشاټونه تاسو وکتل. خپرونه پای ته رسېږي. تر بیا پروسه سراج الدین پژواک او د کیمرې برخه کې زلمی زهل صاحب ملتیا کوي. ښې چارې ښه وخت د یو آباد افغانستان په هیله. الله پاک.